کم ستا بچی چې د سهار لمونځ نه کوي موږ تاسې وینو ماشره کې ستا هغه بچی چې د سهار لمونځ نه کوي یا یې کوي د خپلې مېرمن په پوړنې باندې کوي ستا هغه بچی چې ماخستن دا په فسق او په فجور اخته یې د جماعت ځین تېر شوی دا واوره بابا تا ته په دې کور کې زندګي روانه ده شرعاً مثلا که ستا بچی د دې لارې نه اوړي ته خو دومرې غیرت لرې چې د الله د دین په خاطر باندې د دې قرابت نه تېرېږم ځم بیا به وګوره ستا بچی لارې ته راځي که نه راځي دا باباګانو ته وایم د شرعي مسله ده یوه ورځ عذر دی پروا نه لري هلک دی ویده دی بله ورځ بې غسل پرې اوښتي پروا نه لري درېیمه ورځ ولې ویده ولې په میاشتو مسجد ته نه راځي دا د خدای کور نه دی ته د دې لپاره نه یې پیدا شوی د عبادت لپاره الله د دې پوښتنه ستاسې نه کوي نبي علیه السلام نه وایي چې زه مؤذن ته هم اذان وکړه اقامت والا ته هم اقامت وکړه امام ته هم لمونځ ودرو بیا راسم پر دا کوره باندې چې کوم کسان بې عذره په دې جماعت ته پاتې دي د هغوی و کور ته ور واچوه دا تا ته خوند درکوي ستا کور ته ور ولېږي په دې خبرو به نه سره خطا باس په خدای دوه درې وارې مې ویل دي نو نیکوي نو زه څه وکړم نه 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 داسې اور ته روان چې په اور ګډېږي ته راګرځې په دغه خبرو قناعت کوې د جهنم د اوره ولې په دې خبرو قناعت کوې نه 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 بابا تا باندې لازم ده بچیان کښېنو چې بچی در دنیا مو تېرم در دولت مو تېرم پیسې مه راکوئ د لوږې دې مې خدای په دغه کور کې مړ کړي خو د سهار جماعت غواړم زما دې په خدای قسم وي که د سهار جماعت دایمي پاتې یوازې ورځ نه عذر دی که دایمي پاتې که زما سیسه په کور کې شپه وسي داسې مې راسي د هغه بچی دې ستا پښو ته درځي لږ غیرت هم وکړه ولاکه خواسته غیسي او د اولاد بغیر د سم به خدای هر یو ډوډۍ درکړي سبا دا خیال چې د کوره ووتم ډوډۍ به څوک راکړي ای ولاکه خواسته لږ غیرت پکار دغه ستا بچی به ستا پښو ته راځغلي بیا به یو نه دواړه موبایلان مې د سهار په الارم درولي ستا د مخ به دې په صف کې ولاړ چې تا سره سترګو نه یې ورښکاره کړې زه یې مه کوه خوله زیره ورته ونیسه هغه دې لهذا دغه واقع د آخرت خیر دی آخرت ژوند را روان دی د دا زندګي پرېږده په دې کې جماعت اهتمام وکړي لمونځ هغه شی چې سړی د بدو کارونو سره ګرځي لمانځه اهتمام د جامو اهتمام د ښه زندګي او د ښه سیرت اهتمام الله دې توفیق راکړي خدای دې زموږ ځوانان پر اسلامي معاشره باندې برابر کړي الله دې موږ ټوله برابر کړي خدای دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي زما خبرې د خوند دپاره نه دي دا زه درته وایم د هغه سړي د ورځ د قیامت په ورځ غاړې بندي چې زما خبرې اورېدلي او د عمل کوشش مې کړي کوشش به هم کوي یو دا دی خامخا عمل کوشش د عمل چې وکړي بس ټک دلته عمر د ساعت تېرېدي دپاره نه زه داسې مریض یم چې ما ته خبرې یقیني ډاکټران ما ته وایي چې ته ډېرې خبرې مه کوه تا تاواب کوي لیکن زه بیا هم دلته راځم په یوه جمعه یا په دوه جمعو کې مقصد مې والله که بل دی چې خلک د خدای ولورې ته راسي نور په تسباني وما علینا الا البلاغ حدیث وایي نبي علیه السلام پر موږ باندې خالي رسول دي نور اعمال یې پرتې دي کې کوي که نه کوي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته زه په دې خلاف شاهد یم چې خدای خوله مې ورته وچه الله خوله مې ورته ستړې سه هغه کتابونه چې ما کتل هغه را خلاص و څه شي ورته ووایه عمل ته یې تیار دا به د قیامت ورځ د منبر زموږ څه شاهد یم هېڅ شی یوازې چا څه نه غواړم د دغه شي یوازې هم نه څه غواړم خالي د عمل یوازې څه غواړم د خدای نه وګوري عمل دا زموږ ستاسې زندګي ده آخرت دی دا په حساب کتاب لري هر یو په یوه خبره چې عمل وکړي په لسو جمعو کې دې په لسو خبرو عمل وکړي د ډېره حده ولاړې سم دا برای خوند برای انعام درته راتلل یا رب ډېر خوند یې وکړي یا رب بس خدای دې د عمل توفیق راکړي نور چې ولاړم په خپله بې عمله یم داسې نه دي پکار الله دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي پروردګار عالم دې موږ پر هدایت راوان الله دې زموږ اولاد پر حقه لاره روان کړي د هدایت پر لاره دې الله سم کړي کوم چې خراب وي هغوی ته دې الله غیبي هدایت وکړي الله تبارک وتعالی دې موږ پر هدایت او مستقیمه لاره قایم او دایم وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین